پسونه ستا دي ولاله دا دې ولې نه دي خسیان کړي قربان دې سم دا خو یو هم نه دی خسي سوی دا پسونه دي لالا خبره دا شی دی دا پسونه چې دی په خپل کنډیشن کې دا سات کې په روغ جوړ حالات کې دي ډېر بهتره خوند ماته راکوي ورځکه چې خسي کم سره خلاصولو ورده ضایع کېږي کده کې کنډم راځي سره کنډم زهیر پکې راځي نه ورځکه دوی دغه څه خوشحاله دي الله پاک څنګه جوړ کړي دي قدرمنو حاجي صاحب وایي دا زما پسونه دي ما نه دي خسیان کړي په شرع او شریعت کې دا ښایسته چې کم پسه کنډه وي یا غوږ نه یا په بدن کې مانده یا ډنګر وي یا ناجوړه یا غوږ پرې وي یا پښه ماته وي په دې باندې دغه نه کېږي څه نومېږي اختری نه کېږي نو ته چې خسي پسه بهتره دا شی چې فرش شي خوندور شي ښایسته یې وایي نو دی وایي ما ته خوند نه راکوي چې پسه خسي کم دا د فطري قدرتي ژوند متاثره کول دی دا ظلم دی دا جبر دی نو دی باید په خپل پوزیشن کې ژوند وکړي چې الله څنګه جوړ کړی دی موږ باید د په وجود کار ونه لرو نو اسم په شرع او شریعت کې کنډو پسه چې دی مانده پسه چې دی کمزورې پسه چې دی چې غوږ نه یې مات وي زخمی وي د دې قرباني نه رسوي او پسه خسي کول ژوند دام یو کنډو دی په ده کې یو تاوان دی نو علما څه به پوښتنه کوو چې د یو پسه خسي کې مانده یې کې په دې قرباني کېږي که نه کېږي نو حاجي صاحب ستا قربان سم چې تا د قدرت او د فطرت خیال ساتلی دی تا د دغه شی ظلم ښکارېږي چې یو پسه خسي کې دا ډېر غټ تاوان دی په ده ظلم دی نو الله دې تا ته رحم دی الله صله درکړي قربان اوسم درځئ و دا نو پسونه دی هوا خوټې ټول غټې دي